نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کنه وای دا داسې میاشت کنه چې په دې کې چا یو روزدار ته روزمات ورکو یو روزدار ته څور کو روزمات ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کان مغفرة لذنوبه دا روزمات دا د ګناونو کفاره شو یو روزدار ته روزمات ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې روزمات باندې به الله د ټول ګناونه معاف کړي او الله تبارک وتعالى به د سد د اور د جهنم نه خلاص کړي نبی علیہ السلام فرمایي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای دته دومره ثواب میلو شو څومره ثواب چې دغه روزدار اے الله زما څومره مهربان دی زما رب څومره مهربان دی یو روزدار ته روزمات ورکو الله فرمایي الله تبارک وتعالى فرمایي ګناونه مې دې معاف کړو ستاسو مې اور د جهنم نه خلاص کو اے داغه پر روزه چې څومره ثواب داغه کې د دومره ثواب می تعلم درکو په یو روزمات باندې زما رب دومره مهربان دی دومره مهربان ذات دی اته وجنه کوشش کوي کنه پر روزه کې چې یو بل کر روزمات لګي یو بل کر څه لګي روزماتي تا ما کر روزمات را لګو ما ستا کر روزمات درو لګو تا زما پر روزمات باندې روزمات کړو ستا ما ستا پر روزمات باندې روزمات کړو نو چې زما د روزي څومره ثواب شو دومره ستا وشو او چې ستا د روزي څومره ثواب شو دومره زما وشو ته دې وجنه کوشش کوي پر روزه کې دی بل کر څه لګي روزمات لګي روزمات لګي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صحابه کرامو فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا الله پاک پیغمبره مونږ کې خدومره طاقت نشته دی چې یو روزدار ته روزمات ورکو ځکه صحابه کرامو دا مطلب چې د نبی علیہ السلام مقصد دا دی چې یو روزدار موړ کی روزدار سکی موړ کی نه خو غریبي وا صحابه کرامو فرمایي الله پاک پیغمبر مونږ ته هر تن دومره طاقت نه لري چې تن ته پوره ډوډۍ ورکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نه 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 دا کوم خبره چې تاسو په هم کړه داسې نه ده بلکې الله تبارک وتعالى دا ثواب په یو کجوره باندې ورکړي یو روزدار ته صرف یو کجوره ورکړه یو کجوره دا ثواب الله تبارک وتعالى څه کوي ورکړي د په یو ګډ باندې الله دا ثواب ورکړي د اوبو په یو ګډ باندې الله دا ثواب ورکړي زیات خو څه نشي ورکول یو کجوره ورکول شي کنه